بسم الله الرحمن الرحیم. د شپږم فصل پاته برخه. چون دا سوال موږ او تاسو سره حل کړي چې یو موټر په بینکټ روډ یعنی په کاژه سړک باندې روان وي، نو هغه د اعظمي سرعت لپاره چې 14.4 متر پر سکند دی، د هغه اعظمي سپیډ لیمټ لپاره وای تاسو زاویه ډیزاین کړئ چې هغه کریټیکل انګل یا بحراني زاویه باید څو وي ترڅو موټر ولو که په غیر استحقاق لرونکي سطحه باندې روان هم وي بیا هم ونه ښویېږي او موټر د اوسني انځور ته وراسته طرف ته حرکت ونه کړي. نو هغه زاویه مو د دې فارمول څخه پیدا کړله چې تانجنت د تیټا مساوي کیږي سرعت مربع پر ار جی، د دواړو خواو ارک تانجنت به ونیسو، موږ او تاسو ته به زاویه تیټا په لاس راکړي. نظر و هغه راکړل سوي سرعت او سپیډ ته چې 14.4 متر پر سکند دی. براسو یو بل سوال ته، پنځم سوال، که چیرې په دا فیریس ویل کې معنا په دغه زانګو کې یو نفر ناست وي او هغه داسې په حرکت کښې وي، نو خو دا معنا لري چې دایروي ډول دا نفر حرکت کوي. که د دې زانګو شعاع 10 متره وي، ار یې مساوي په 10 متره دی او یو نواخته دایروي حرکت وي یعنی تعجیلي حرکت ونه لري په مماسي توګه او سرعت کچه 3 متر پر سکند وي، نو موږ او تاسو ته وایي چې په دوو نقطو کې کله چې نفر لاندې د باټم خواته راسي او کله چې نفر لوړ د ټاپ خواته ولاړ شي، په دا دواړو خواو کې د نارمل کچه پیدا کړي، یا چې دا نفر پر دا سیټ باندې ناست دی خو د وزن لاندې خواته موجه دی، د سیټ د خواڅه پر د باندې یو د اتکا عمودي قوه واردېږي، هغه د اتکا عمودي قوه د دغه باټم حالت کې او کله چې د ټاپ یا لوړې نقطې ته راسي په دغه ټاپ حالت کې موږ تاسو ته وایي نارمل لاسته راوړئ. اول براسو د باټم په حالت کې به نارمل لاسته راوړو. وخت چې نفر پر سیټ باندې ناست دی نو خدا معنا لري چې د وزن لاندې خواته موجه دی او بالمقابل د اتکا عمودي قوه ده چې لوړې خواته موجه ده. د قوه مجموعه به د وای پر بود باندې پیدا کو، چون دا نفر په دا فیریس ویل کې په حرکت کې دی او ولاړ نه دی، نو دې ته پارټیکل انډرنیټ فورس ویل کیږي، یو ذره تر مجموعي قوې لاندې. په باټم کې چون دی تحلیلوو فری باډي ډیاګرام به ترسیم کو چې یو لاندې خواته د جسم د وزن مرکبه ده او لوړې خواته د نارمل وکتور مرکبه ده، بل وکتور نشته، د ایکس پر بود باندې هیڅ قوه دلته نشته، نو مساوي کیږي په د نیوټن دوم قانون پر اساس باندې کتله ضرب تعجیل، او چون تعجیل دلته جذب المرکز تعجیل دی سرعت مربع تقسیم پر ار راځي، نارمل لوړې خواته مثبت لاندې ام جی دی هغه به منفي کو، مساوي کیږي په مثبت ام ضرب وی مربع پر ار. کتله ضرب تعجیل ځکه دلته مثبت راځي چې که نارمل په دغه ځای کې موږ او تاسو د دې فری باډي ډیاګرام ترسیم کړي، یوازینی قوه چې لوړې خواته موجه ده زموږ او تاسو د دید له رویه هغه نارمل قوه ده، او موږ او تاسو خدای ادعا کړې و چې پارټیکل انډرنیټ فورس دی چون په حرکت کې دی ولاړ نه دی، پارټیکل ان ایکولیبرم نه دی، نو دلته د مرکز د خوا څخه یو د جذب قوه هم شتون لري چې دی راکشي، نو ځکه په هر ثانیه په هر موقعیت په هر زمان کې د ولاسټي یا سرعت وکتور هم فرق کوي او د دایره سره مماس راځي، نو د دایره سره مماس راتګ د وکتور دا معنا لري چې دلته یو تعجیل شتون لري، یو قوه شتون لري چې دی راکشوي په هر وخت کې خپل ځان خواته، انو هغه وکتور خو هم دلته لوړې خواته دی چون دی په لاندې باټم کې قرار لري، انو هغه وکتور لوړې خواته دی، نارمل هم لوړې خواته دی، نو ځکه دواړه مثبت لیکو، یوازې ام جی منفي راځي. زموږ او ستاسو منظور دا دی چې نارمل لاسته راوړو په باټم نقطه کې، انو د جسم وزن براوړو د مساوات د بلې خواته مثبت بس، نو نارمل مساوي کیږي په دواړو کې به ام جی مشترک ونیسو یو جمع وی مربع پر ار جی، سرعت یې هم راکړی دی 3 متر پر سکند، شعاع د دې زانګو یې هم راکړې ده چې 10 متره ده، خو 10 به د مځکې په جاذبوي تعجیل کې ضرب کو 3 مربع به باندې وویشو، یو جمع همغه قیمت 1.09 کیږي په پرتله د جسم د وزن. موږ تاسو ته په سوال کې هم دا ویل دي وای تاسو نارمل پیدا کړئ د وزن له رویه، د وزن له رویه یعنی نارمل د وزن 1.09 چنده کیږي، د نارمل قوه زیاته ده په دا ځای کې، نو چې زیاته سول دا معنا لري چې د لوړې خواته کشي،
او که په ټاپ کې پیدا کوو، ټاپ کې هم په عین ډول دی ترسیمیږي، د جسم وزن لاندې خواته دی او نارمل قوه لوړې خواته ده. فقط ورې خبره دا ده چې د ریډیل فورس یا شعاعي قوه لاندې خواته دلته موجه ده، چون دی په ټاپ کې دی. ټاپ کې دا معنا لري چې د مرکز خواته دلته مجموعي قوه موجه ده. نو بیا ورې همدغه فارمول لیکو، ان ټاپ معنا نارمل په ټاپ کې منفي د جسم وزن چون لاندې خواته دی مساوي کیږي په ریډیل فورس یا شعاعي قوه، هغه هم منفي وسره راځي، ولې چې د جسم د وزن او د هغې قوې دواړو لوری یو شان دی. بیا ام جی د مساوات بلې خواته را اړوو، بیا فقط موږ او تاسو ته جواب وي مربع پر ار جی منفي یو راکوي. براسو غیر یو نواخت دایروي حرکاتو ته یا هم متحول یا متغیر دایروي حرکت. د متحول یا متغیر دایروي حرکت څخه مراد دا دی چې دلته یو بل وکتور د تعجیل باید په وجود راسي ترڅو د سرعت کچه هم تغیر وکړي. تر اوسه خو ما او تا په دایروي حرکاتو کې د جسم یو سپیشل کیس مطالعه کوي چې هغه یونیفارم سرکولر موشن و، چې د دایرې پر محیط باندې د سرعت کچه مساوي وه په هر نقطه کې، یعنی 2 متر پر سکند د دې ځای څخه حرکت پیل کړی په هر نقطه کې 2 متر پر سکند د سرعت. او اوس که چیرې د سرعت کچه یعنی سپیډ یا چټکتیا یې فرق وکړي، خو دا معنا لري چې یو بل تعجیل هم دلته شتون لري، او هغه تعجیل عبارت د مماسی تعجیل څخه دی، چون د ولاسټي یا د سرعت مرکبه په دایروي حرکاتو کې په ټولو نقاطو کې مماسی ده، نو د هغه مماسی سره یو ځای باید بل تعجیل په وجود راشي ترڅو د سرعت کچه فرق سره وکړي، ترڅو د سپیډ فرق سره وکړي. بشک یو ذره چې په یونیفارم یا په یو نواخت دایروي حرکت کې و درلودونکې د تعجیل و او هغه تعجیل جذب المرکز و، لیکن کچیر د سپیډ ور بدلو نو د سپیډ د بدلون لپاره یو بل تعجیل ته هم اړتیا شته چې هغه ته موږ او تاسو مماسی تعجیل وایو. مماسی تعجیل په ا ټي سره ښودل کیږي، tangential acceleration مماسی تعجیل. radial acceleration یا شعاعي تعجیل خوشتون درلودي، خو دغه شعاعي تعجیل له کبله د په دایروي حرکت کې وو، کچیر جذب المرکز تعجیل یا شعاعي تعجیل شتون ونه لري، خو دا معنا لري چې د په مستقیم خط باندې روان دی. د دې لپاره چې د مستقیم خط سره راوګرځي باید شعاعي تعجیل شتون ولري. هر چیرې چې تعجیل موجود د نیوټن د قانون په اساس دا معنا لري چې ورې قوه شتون لري، چون دلته شعاعي تعجیل موجود او د شعاع په لوري باندې موجه کوي، نو ځکه هغه ته شعاعي قوه ویل کیږي. او کچیرې د سپیډ ته بدلون ورکوي، د تیزی چټکتیا ته بدلون ورکوي، نو دا معنا لري چې ورې یو بل قوه شتون لري او هغه مماسی قوه چې د دایرې د محیط سره مماس. او اوس دغه مماسی قوه او شعاعي قوه دا دواړه یو پر بل باندې همیشه عمود راځي. په دایروي حرکاتو کې شعاعي قوه او مماسی قوه یو پر بل باندې عمود دي. دا چې معنا لري لکه یو چې د x مرکبه بل د y مرکبه. هغه اصلي وکتور چې دلته په وجود راځي هغه همدغه نیټ فورس دی، دغه وکتور دی چې په وجود راځي. د دې نیټ فورس مجموعي قوې دغه اصلي وکتور د قوې څخه موږ او تاسو دوه مرکبې د x او y پر محور جلا کوو، یا په بل عبارت په دایروي حرکاتو کې په ریډیل جهت او په ټنجنشل جهت باندې د مرکبې جلا کوو. مجموعي قوه په دې ځای کې مساوي کیږي په ریډیل فورس شعاعي قوه جمع ټنجنشل فورس مماسی قوه سره، عین د نور وکتورو په شان دي. یو کویز را کړی دی، په دې کویز کې راته وایي کچیرې دغه حرکت موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، د A نقطه B نقطه C نقطه درې نقطې دي. د A په نقطه کې هم یو کرویچر دی یعنی منحنی ده، یو انحنا ده. د B په نقطه کې مستقیمه کرښه ده، د C په نقطه کې هم یو انحنا ده. کچیرې د A په نقطه کې دغه دایره چې ده یعنی نظر د انحنا ته په ادامه سره کچیرې یو دایره ترسیم کو، که د دې دایرې شعاع زیاته وي په پرتله د هغه دایرې چې موږ او تاسو نظر C ته ترسیموو، یو جسم که په نارمل سرعت په ثابت سرعت کانستانت سرعت سره روان وي، تاسو د تعجیل او د قوو وکتورونه ترسیم کړئ، او په دوهم حالت کې
که چیرې جسم تعجلي حرکت ولري بیا تاسو د تعجیل او وکتورونه رسم کړئ، د تعجیل او د قوې وکتورونه. اول خبره، که چیرې جسم په ثابت سرعت باندې روان وي، په ثابته چټکتیا ثابت تیزی باندې روان وي، وخت چې دی ا ته را رسیږي په دې ځای کې دی د تعجیل شتون لري، ولې چې دی مخ را کاټي یا په بل عبارت په هر نقطه کې نظر دغه د منحنی یا نظر د قوس ته خپل جهت ته تغییر ورکوي. کله چې بي ته را رسیږي مستقیم الخط دی، په دې ځای کې هیڅ تعجیل شتون نه لري. په مستقیم الخط کې وخت چې سرعت ثابت وي تعجیل شتون نه لري. کله چې بیا یو منحنی ته را رسیږي یا د دایره قوس ته را رسیږي، نو خو دا معنی لري چې بیا خپل رخ او جهت ته تغییر ورکوي، نو دلته بیا یو جذب المرکز تعجیل په وجود راځي. هر کله چې شعاع د دایرې زیاته وه ورې په عین سرعت سره تعجیل کم دی، او دلته د سی نقطې ته چې را رسیږي وخت چې شعاع کم سول په عین سرعت سره د تعجیل وکتور زیات دی نظر هغه غټي دایرې ته، نو وکتورونه په دې شان راځي. او که چیرې بیا د تعجیلي حرکت ولري، ټنجنشل اکسلریشن ولري، نو دا معنی لري چې یو مماسی تعجیل وکتور هم باید دلته سره ترسیم شي. کله چې د بي نقطې ته را رسیږي دلته هم باید یو وکتور ورسره ترسیم شي، چې مماسی تعجیل لري. او مماسی تعجیل د دې باعث ګرځي چې د په سپیډ یا چټکتیا کې تغیر راولي، او چې سی ته را رسیږي هم باید یو بل مماسی تعجیلي وکتور ولري، او د هغو دواړو مرکباتو هغه اصلي تعجیل باید په دا وسط کې ورته ترسیم شي. د نن یونیفارم سرکولر موشن یا متحول دایروي حرکاتو یو بل مثال، که چیرې دغه جسم راکړی وي چې موږ او تاسې عموداً څرخو، یعنې تر اوسه خو مو افقاً یو جسم په دایروي حرکت کې سره څرخوي، دا اوس که چیرې عموداً څرخو معنی یې په لوړ ولاړ سي، بیا راسي لاندې دا مځکې ته نږدې سي، بیا د مځکې څخه پورته سي زی دغه ټاپ نقطې ته، بیا داسې دلته باټم ته. نو په دې ځای کې دی درلودونکی د سرعت په سر کې درلودونکی د ټاپ سرعت دی ټي او پی ټاپ معنی لوړه خوا، او په لاندې خوا کې دی د باټم سرعت دی بي او ټي باټم. دا سرعت کچه او د دې سرعت کچه دا دوه فرق کوي، یعنی په لوړ سر کې د سرعت کم دی، لاندې خوا کې د سرعت زیات دی. جسم هر وخت درلودونکی د یو قوې دی چې لاندې خواته موجه دی، عبارت د جسم د وزن څخه دی ام جی، هم په لاندې طرف کې دی درلودونکی د ام جی دی، هم لوړ درلودونکی د ام جی دی. او چون پر رسی باندې وابسته او په مرکز کې نیول شوی دی او دی په دایروي حرکت کې دی، نو بنا ان نظر رسی ته دلته یو ټنشن قوه هم په وجود راځي، او ټنشن قوې لوري همیشه د آبجکټ یا د جسم څخه د باندې خواته وي. انو دلته ټنشن قوه په وجود راغلی ده په ټاپ کې، دلته هم د ټنشن قوه په وجود راغلی ده په باټم کې د لاندې خوا څخه. اوس وای تاسو صرف دا یو کیس فرض مثال دغه د تیټا زاویه په اندازه باندې چې دی دلته مستقر دی، په دغه نقطه کې تاسو د ټنشن کچه پیدا کړئ او دی به څومره مماسی تعجیل ولري هغه پیدا کړئ. دوه شیان راڅخه غواړي، determine the tangential acceleration مماسی تعجیل پیدا کړئ of the sphere د نوموړي کورې and the tension in the chord at any instant، او ټنشن یې لاسته راوړي نظر و دغه رسی ته دا کورډ ته CORD کورډ معنی دغه رسی ته دا تناو ته. اخو اوس چون موږ او تاسو تعجیل لاسته راوړو او ټنشن لاسته راوړو، نو د قوې مجموعه باید پیدا کړو. خو خو مو د قوې مجموعه نظر x y ته لاسته راوړل، چون دا دایروي حرکات دي، په دې ځای کې x y مرکبه دا معنی لري چې یو شعاعي ده بل مماسی ده، شعاعي محور او مماسی محور دواړه پر بل عمود راځي عین د x y په شان باندې. اخو دغه جسم چې د تیټا زاویه په اندازه باندې د عمودي مرکبې څخه توپیر لري یا د انحناء زاویه ده، نظر هم دغه زاویه ته به موږ او تاسو د مماسی تعجیل او ټنشن دلته پیدا کړو. په دې وخت کې د شعاع پر لوري باندې خو فقط یو قوه شتون لري هغه ټنشن ده، او لاندې د وای پر محور باندې د جسم وزن دی ام جی، دا ام جی بیا نظر مماسی کرشته او نظر شعاعي کرشته دواړو خواو ته مرکبات لري، دواړو خواو ته به خپل مرکبات وویش. دا د انحناء زاویه تیټا مساوي کیږي د دغه تیټا زاویه سره دلته، چون د ام جی لاندې خواته مرکبه ده، دا معنا لري چې نظر ریډیل جهت او نظر ټنجنشل جهت دواړو ته مرکبې لري.
اخو دواړو ته په خپل مرکبو باندې نظر د تیتا زاویه ته وویشو. په شعاعي لوري باندې د جسم وزن ضرب کوساین د زاویه، په مماثل لوري باندې د جسم وزن ضرب ساین د زاویه راځي. که چیرې د دې مثلث موږ او تاسو د دې زاویې مثلثاتي نسبتونه ونیسو. ښه دا خو مو لاسته راوړل. اوس نو راسه د قوه مجموعه نظر ټنجنشن یا هم مماس ته او د قوه مجموعه نظر ریډیل شعاع ته لاسته راوړل. پر مماسي جهت باندې وګوره، فقط یو وکتور دی ام جی ساین تیټا، بل وکتور شته نه. خو دلته ولیکه چې د قوه مجموعه ټنجنشن مساوي کیږي ام جی ساین تیټا. صحیح دی. اوس د جسم په دې ځای کې درلودونکي د مماسي تعجیل دی کنه دی؟ و دی. انو پارټیکل ان ایکولیبرم موډل دلته نشو تطبیق کولای. دلته بنو بیا کوم موډل تطبیق کړي؟ پارټیکل انډر نت فورس، چوندې دلته په حرکت کې دی او تعجیلي حرکت لري. نو پارټیکل انډر نت فورس خو موږ او تاسو ویلي و چې مساوي کیږي نیوټن دوام قانون پر اساس باندې کتله ضربي تعجیل، او هغه هم کم تعجیل مماسي تعجیل. ولې چې دلته د قوه مجموعه نظر مماس ته څیړو، دواړه خو به په کتله وویشو، نو مماسي تعجیل به مساوي سي د مځکې جاذبوي تعجیل ضرب ساین د هغه انحنا زاویه. دا زموږ او تاسو تعجیل سو مماسي تعجیل. اوس براسو د قوه مجموعه به نظر ریډیل فورس شعاعي قوه ته لاسته راوړو. شعاعي قوه په دې ځای کې دوه دانې دي. یو مرکز خواته موجه ده چې نوموړی ټنشن په کورډ یا پر رسۍ کې په وجود راځي، او بل د باندې خواته د جسم وزن ضرب کوساین زاویه ده. خو چې د باندې خواته دغه به منفي ونیسو، چې د ننه خواته د داخل طرف دغه به مثبت ونیسو، نو ټنشن مثبت منفي ام جی کوساین تیټا همدغه دوه وکتوره دي. په ریډیل اکسس باندې په شعاعي محور باندې همدغه دوه وکتوره دي، بل وکتور نشته، مساوي کیږي. په دلته خو هم ذره په حرکت کې ده او درلودونکي د تعجیلي حرکت دی نظر شعاع ته، او هغه تعجیلي حرکت عبارت د جذب المرکز قوې څخه دی چې دلته واردېږي، خو مساوي کیږي د جذب المرکز قوه به ورته ولیکو. چون د جذب المرکز قوه هم د اوریجن اساس خواته موجه ده، نو هغه مثبت سره لیکو د ټنشن په شان. ټنشن چون دلته مثبت دی مساوي کیږي دا بل خو هم مثبت سره لیکو. زموږ او تاسو منظور دا دی چې ټنشن یې لاسته راوړو، انو ام جی کوساین تیټا مساوات بلی خواته واړو، مثبت بسی په دواړو کې به وزن مشترک ونیسو، نو و به لیکو چې ټنشن یې مساوي کیږي د جسم وزن ضرب سرعت مربع تقسیم پر شعاع ضرب د مځکې جاذبوي تعجیل جمع کوساین د انحنا زاویه. یعنی ټنشن مو د وزن له برکته لاسته راوړي. یو بل نوې قوې ته براسو.